او قیامت به تر هغې نه راځي چې زلزلې به زیاتې شي. ویتقارب الزمان، او زمانه به رالنډه شي. حدیث مبارک کې راځي دا یو کال به د میاشت غوندې تېرېږي، او میاشت به د هفتې غوندې، هفته به د ورځې غوندې، ورځ به د ساعت غوندې، یو ساعت به داسې تېرېږي لکه ته چې اور ته تیلی وهې دا پړق چې وکړي داسې به تېر شي. نو دا څنګه همغه 12 ورځې 24 ګنټې ورځ او شپه ده، بیا څنګه لنډه تېرېږي؟ بس په دې خلکو به لنډه داسې ښکارېږي. تاسو وګورئ مخکې به دا ټیم ډېر اوږد و، اوس سړی پوهېږي بیا هفته تېروي. یا د سرور او خوشحالۍ نه به پې داسې تېرېږي. وتظهر الفتن، فتنې به راښکاره شي. ویکثر الهرج ای القتل، قتلونه به زیات شي. دا هغه علامات دي چې مخکې نه شروع دي، زلزلې پخوا نه شروع دي، خو ورځ په ورځ په زیاتېدو باندې. مخکې چې کومې زلزلې تېرې شوي دي لوی لوی د هغې اسامي نومونه ذکر کړي دي، خو دا داسې علامه ده چې هر چا ته ښکاره ده.